شو او مشکلاتو څخه ژر خلاص شي. او اوس چې دا جواب واورېدی نو ویل تر کومه وخته به دا مشکلات وي. ایوب علیه السلام ته قهر ورغی او په الله جل جلاله سره قسم یاد کړي که زه الله سبحانه وتعالی جوړ کړم سل لشتي یا سل چلاخي به دي وهم. ته څنګه د الله جل جلاله پر امر او قضا اعتراض کوي؟ وختونه دي تیریږي. د ایوب علیه السلام ښځه هم و داسې حال ته ورسېده چې اوس یې خلق د خدمت لپاره نه قبلوي، ځکه خلق بیرېده چې هغه د میړه مرض یې د دې په واسطه موږ ته رانقل نسي. خلقو دا فکر کاوه چې د ایوب علیه السلام مرض ساری مرض او د دې په واسطه به موږ ته رانقل سي، نو یې دا هم د خپل خدمت لپاره په خپلو کورو کې نه قبلول. نو اوس چې کار نسته، ایوب علیه السلام په لوږه شپې او ورځې تېروي. خو یوه ورځ ښځې خواړه ورته راوړه. ایوب علیه السلام په تعجب کې سو، ویل دا خواړه دي د کومه ځایه راوړه؟ چا ورکړه؟ ښځې حال نه ورته ووایه، خبره یې تېره کړه. مګر اصلا دا تللې وه، خپل وریښتان یې خرڅ کړي وه، د خپل سر نیم وریښتان یې وخرول او خرڅ یې کړه. په هغه پیسو یې خواړه رانیول چې دا او د دې میړه ایوب علیه السلام یې وخوري. پس له څو ورځو هغه خواړه خلاص وه، ښځه ولاړه او پاته وریښتان یې هم وخرول او خرڅ یې کړه. بیا یې یو څه خوراکي مواد کور ته راوړه. ایوب علیه السلام په تعجب کې سو چې دا خواړه د کم ځای څخه راوړي. ویل د یو چا خدمت دې کړی دی؟ ښځې ویل یا. نو ویل دا خواړه دې د کم ځای څخه راوړه؟ ښځه چپ ده، جواب نور کوي. ایوب علیه السلام ډېر ورته وویل حال راته ووایه، په عذر او عجز ورته وایي خواړه دې د کومه ځای راوړه؟ ښځې چې سر په پوړني کې تړلی و پوړنه یې خلاص کړي، که ګوري چې د ښځې سر خرولی دی. ویل وریښتان مې خرڅ کړه او دغه خواړه مې راوړه. اوس چې خبره تر داسې اندازې ورسېده نو ایوب علیه السلام داسې یوه خبره وکړه چې په هغه کې په صراحت او ښکاره ډول سره دعا نسته. الله عز وجل په سورة الانبیاء کې دغه د ایوب علیه السلام مناجات بیانوي او فرمایي وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. یعنی کله چې ایوب علیه السلام خپل رب ته ورغږ کړه، ویل الهي ما ته ضرر په بدن کې مریضي را رسېدلې ده او ته تر ټولو مهربانو مهربان یې، یعنی تکلیف را رسېدلی دی او ته ارحم الراحمین یې. دا یې ونه ویل چې الهي جوړ مې کې رزق راکې، یعنی ته زما په حال تر ما خبر یې و بیان او تفصیل ته ضرورت نسته، شکایت او دعا ته ضرورت نسته، ته په هر څه عالم یې او ته پوهېږې. الله عز وجل دغه موضوع د سورة صاد په 41 نمبر آیات کې هم بیانوي او فرمایي واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. او یاد که زموږ بنده ایوب علیه السلام کله چې خپل رب ته یې غږ کړه، ویل الهي شیطان په آزار او تکلیف سره مس کړی یم. نصب ستړیا او شقا ته ویل کیږي. ایوب علیه السلام د نصب او عذاب د خپل درد او رنج نسبت و الله عز وجل ته نه وکړي، بلکې دغه عذاب نسبت یې و شیطان ته وکړي چې الله عز وجل ته نزاهت او پاکي ثابته کړي. او دغه رنګه موږ هم په دعا کې وایو والشر ليس الیک، موږ هم د شر او بلا نسبت و الله عز وجل ته نه کوو. ایوب علیه السلام د ځان دپاره دعا ونه کړه، فقط خپل حال بیان کړي، ویل مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. الله عز وجل فورا دا د دعا قبول کړه. تاسو وګورئ ایوب علیه السلام نبی الله کولای شوی چې په هر لحظه کې دعا وکړي او الله عز وجل هم دعا قبول کړي، مگر ایوب علیه السلام صبر کاوه، نو ځکه په صبر کې مثال او پیشوا وګرځېدی. د بشر په ټول تاریخ کې
د ایوب علیه السلام په صبر سره مثال ویل کیږي. وایي صبر ایوب. کم وخت چې ایوب علیه السلام وخپل رب ته ورغږ کړه، الله عز وجل د ده څخه عذاب لرې کړي او د جبريل علیه السلام په واسطه یې ورته وفرمایل ارکض برجلک، په خپله پښه ځکه ووهه. ایوب علیه السلام هم ځکه په پښه ووهل. د هغه ځای څخه د اوبو چینه راپورته سوه. الله جل جلاله فرمایي هذا مغتسل بارد وشراب. یخه چینه د مځکې څخه راپورته سوه او د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه چې دا د غسل یخ ځای دی او د څښلو اوبه دي. یعنې د دغه چینې په اوبو غسل وکړه او ویې څښه. علماء کرام وایي کم وخت چې ایوب علیه السلام په دغه اوبو غسل وکړي، خارجي د باندنۍ مرض یې ایسته سو، او چې دغه اوبه یې وڅښلې داخلي مرض یې ورک سو. دا د الله عز وجل د طرفه فضل او احسان. ایوب علیه السلام په څو لحظو کې جوړ سو. هغه پخوانی صحت او قوت ورته راوګرځېدی. ښځه یې چې د کم کار دپاره تللې وه اوس و دغه ځای ته راغله. ایوب علیه السلام ناست دی او دا یې نه پیژني چې دا ایوب علیه السلام دی. ویلي ده چې ایوب علیه السلام نسته او یو سړی ناست. نو یې د هغه سړي څخه پوښتنه وکړه، ویل هغه مرید ناجوړه نبی الله دی نه ولیدی؟ هغه چیرې دی؟ ما خو دلته پرې ایښی و او اوس نسته. او په والله ما داسې څوک نه دی لیدلی چې تر تا دې د هغه سره مشابه وي. کم وخت چې هغه جوړ و، یعنی کم وخت چې هغه جوړ و عینا دغسې و لکه ته. ایوب علیه السلام ویل زه دې نه وپېژندم. ښځې ویل ته څوک یې؟ ویل زه ایوب یم. سبحان الله. په څو لحظو کې هغه 18 کلنی مرض ولاړ. دا د الله عز وجل رحمت او نعمت او الله عز وجل هغه د اهل او کورنۍ نعمت هم برته ورکړي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې الله عز وجل یوازې پر ایوب علیه السلام فضل او احسان ونه کړي، بلکې د ده علیه السلام پر زوجې هم احسان او فضل وکړي. هغه زوجه چې هغه هم په دغه لوی تکلیف او عذاب کې د ده سره ملګری و او پر لوی تکالیفو یې لوی او عظیم صبر وکړي، هغه هم برته ځوانه کړه. الله عز وجل د دې ځواني برته پر راوګرځول او د ایوب علیه السلام د دې څخه 26 اولاد پیدا شو. الله عز وجل فرمایي ووهبنا له اهله ومثلهم معه، او ومبخشل ورمکړه دته اهل دده او په مثل د هغومو نور هم ورکړه. علماء کرام وایي چې 26 یوازې زامن و، نر اولادونه بېله لوڼ، او الله عز وجل فورا هغه مال او دولت هم برته ورکړ. بیا غني او مالدار سو. دا ټوله کارونه فوري او ژر تر ژره وسوه. صحت یې په یوه لحظه کې ورته راوګرځېدی، د ښځې ځواني یې په یوه لحظه کې راوګرځېده، دغه رنګه په یوه لحظه کې مالداره او غني هم سو. امام بخاری، امام احمد او نور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل کم وخت چې ایوب علیه السلام غسل کاوه، کالی یې کښلي وه او غسل یې کاوه، چې په یوه وار د ملخانو سیل پر راغی. او تاسې ته معلومه ده کم وخت چې د ملخانو سیل راسي څونه ډیر وي، د آسمان مخ یې پټ کړی وي، نو الله عز وجل ملخان راولېږل او پر ایوب علیه السلام راکښته کېده. که ګوري دغه ملخان ټول د سرو زرو وه. په اول کې ایوب علیه السلام دغه ملخان ټولول په خپلو کالو کې ایښول. د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترى، یعنی دې ته ضرورت نشته چې دې ټولوې، هغه دې در باندې اوري رالویږي. ایوب علیه السلام ویل بلا یا رب، مگر ستا د برکاتو څخه ماته غنا نشته، دا زه چې ټولوم دا د الله عز وجل د طرفه برکت دی. مقصد دا چې د ایوب علیه السلام صحت، اهل او مال درته ورته راوګرځېده چې دا د الله عز وجل د طرفه نعمت او احسان